اشرف غني ته له پاکستانه چا څنګه او ولې زنګ وهلی و. بلاخوا امید کرزي څه ویلي دي، هلمند کې څه شوي دي او د دې ترڅنګ نور مهم تازه خبرونه هم شته، نو ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو خبر شئ. اشرف غني امریکایي مجلې راپور ورکړی دی چې د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب او پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني او کورنۍ یې له یوه پاکستاني شمیرې څخه د یوه متني پیغام او ټلیفوني تماس د ترلاسه کولو وروسته له افغانستان څخه د وتلو موافقه کړې ده. بلخوا بیا پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي له اسوسییټډ خبري ایجنس سره په خپلې تازه مرکې کې ویلي دي چې د اګست په 15مه ماسپښین 2 بجې او 45 دقیقې خبر شو چې غني لاړه. کرزي اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې د اشرف غني له تګ وروسته د غني د ځانګړو ځواکونو یا PPS مرستیال ورته زنګ وکړ چې ارګ یا ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورشي او واک په لاس کې واخلي، خو هغه بیا وایي چې ما دا وړاندیز رد کړ او د قانون مطابق مې دغه مسؤلیت نشو اخیستلی. د بلین ایالت سیمه ییزې ادارې پریکړه کړې ده چې په راتلونکو 5 کلونو کې به له خطر سره مخامخ 1500 افغان پناه غوښتونکي ومني. د آلمان د کارلسروه ښار د رسنیو میوزیم هم همداراز د افغان هنرمندانو د منلو غوښتنه کړې ده. مالی وزارت د افغانستان اسلامي امارت د مالی وزارت یو ځل بیا ټولو دولتي کارکوونکو ته د هغوی د 2 میاشتو د معاشونو د ورکړې ژمنه کړې ده. ملي ټلویزیون د مالی وزارت د ویان له قوله ویلي دي چې ژر به د ټولو دولتي مامورینو د 2 میاشتو معاشونه د دولت له بودیجې څخه اجرا شي. بخښنې نړیوال سازمان د بخښنې نړیوال سازمان دا ریپورت د طالبانو لاسته د افغانستان د لویدلو درشل کې شوي جنگي جرمونه او ولسي وګړو ته د وختي زیان تر سرلیک لاندې خپور شوی. یوې موندنې ښودلې دي چې طالبانو د عمومي افې تش ژمنه کړې ده، خو سلګونه پخواني سرتیري او د پخواني حکومت مامورین یې شهیدان کړي دي. او په پای کې هم دا خبر چې د افغانستان ځوان څوک وهونکی حسیب الله احمدي په متحده عربي اماراتو کې خپل پاکستاني سیال ته په تخنیکي ضربه ماته ورکړه. له تاسو هم مننه کوم چې دا ویډیو مو تر اخره ولیده. د لا ډېرو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د خدای په امان.